کدا پیر کاکړ صاحب راغی زم ته یو سوال لرم. بالکل دا خو ډېر کاکړ صاحب نه ځکه چې بیا به ته زه یو سوال وکړم. بالکل هغه د دې دغه په حواله سره د اټک او میانوالي په باره کې دی. دا مې چې راشي کاکړ صاحب تاسو څنګه आवाज اورئ؟ باورا صاحب 1993 Denmark PTM committee کې د تاسو سوال کوم غواړي. کاکړ صاحب اول کو سلامونه او درناوی. تاسو ما आवाज درځي کاکړ صاحب؟ هغه ما الله راځي आवाज سفاره دي. کاکړ صاحب ما دا ویلي وګوره چې لکه کومه هزاره ډیویژن چې دی کنه هغه کې د انتین هم دی پښتانه دي هغه ځان ته د دا صوبې غوښتنه کوي مګر زمونږ لکه اټک او میانوالي کنه لکه دا د پنجاب سره دي نو کله دغه خلکو کله غږ پورته کوو او نه لکه دغه کانفرنس په ګوندونو دي لپاره کوم اواز پورته چې دغه میانوالي او اټک کې چې دا کوم پښتانه اوسېږي دا باید بیرته د پښتونخوا صوبې سره شامل شي. تا ډېر سوال وکړي. خبره دا ده چې واحده پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده کم سے کم 40 کاله زه د دې د منشور برخه دا په منشور کې لیکل شوي دي چې اټک میانوالي دا دواړه د خیبر پښتونخوا پخوا د دوی برخه وه. دا میانوالي سوه دا میانوالي و چشمه دا د بنو تحصیل او اټک سوه دا د پېښور تحصیل و د زلیغه. نو دا په ماضي کې په تاریخ کې دا د پښتون افغان وطن برخه وه د خیبر پښتونخوا. زموږ په منشور کې هم دا دا پکار دی برته برخه سي او هزاره ضلع ډیویژن چې دی دا خپله د پنجابي استعماري قوتونه دا یو سازش شو چې دا خیبر پښتونخوا او پښتون وطن او افغان وطن نور تقسیم کړي چې هغوی دا ته بابا هزاره ورته ویلې یو د دوی یو جاسوس و چې دا یې غوښتل خو هغه پښتنو افغانانو دا ناکامه کړل. پنجاب غواړي دغه چې پاکستان یو فیډریشن دی پښتون بلوچ سندھی سرایکي پنجابي 15 قومونه پکار دي 15 فیډریټنګ یونټ 15 وحدتونه 15 صوبې. دوی غواړي داسې دا به 15 انتظامي صوبو باندې بدل کړي. نو انتظامي صوبې موږ نه منو قومي وحدتونه نه منو فیډریټنګ یونټ نه منو 15 قومونه 15 صوبې دي بشپړه تاریخي پښتون افغان وطن چې هغه جنوبي پښتونخوا دی اټک میانوالي ده او ټوله خیبر پښتونخوا ده بشمول ګلګت بلتستان دا موږ ټول په یوه قومي وحدت کې سنمي افغانیه پښتونخوا پښتونستاني دا درې نومو کې یو نوم پر دې باندې ښوول غواړو او د دې حق حاکمیت حق ملکیت به د پښتون افغان ولس د دې ولس وي او د دې ټول شتمنۍ خزانې وسایل ریسورسز دي دا بشپړه مکمله کمپلیټلی چې دي دا به د پښتونخوا وطن د ولس لپاره او پاټا او منځنۍ پښتونخوا نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په منشور کې دا ده چې دا په کار د خود مختیاري او د دې خپل کونسل او خپل منتخبه جرګه او دا بیا په مرکز کې له پنجاب سره برابري او د دې د برابري واحد لار دغه د پاکستان سېنات په کار دی د قومي اسمبلی برابر اختیارات ولري. د ملک خارجه او داخله پالیسي کې به د پښتانه مرزي منشا به شامل وي. هغه پالیسي خارجي موږ نه منو چې په هغه کې د پښتانه رای نه وي پکښې. د دوی خارجه پالیسي دغه ده چې افغانستان به دی تا ته دشمن اعلانوي دشمن به درته اعلانوي بلته به بل ملک چې هغه به تا ته دوست اعلانوي. نو دا خارجه پالیسي موږ نه منو نه داخله پالیسي موږ منو نه دا معاشي پالیسي منو چې کوم دوی روانه کړې ده. 18 ترمیم چې دا صوبایي خود مختیاري معنا پراونشل اټانومي ده دا تقریبا 80 کاله د دې دپاره زموږ مشرانو د دې دپاره ستونزې جیلونه شهادتونه زموږ ملګرو وړي دي. نن بیا پنجاب استعماري قوتونه چې دي دا بیا په دې کې ترمیم راوستل غواړي د NFC فارموله بدلول غواړي. دا غلطه ده. موږ دا وایو
چې په کار دی پوځ چې دی دا د پاچا ولاړ شي پاچا پوهېږي د پاچا ولس پوهېږي د پاچا منتخبه خلک پوهېږي ممبران دي او هلته دا ترهګران وباسي د پاچا د ټولو پښتونخوا وطن ده ګوډ بیډ دهشتګردانو فرق د نه یوه پالیسي دي او د ترهګري اډې چې دي دا پنجاب کې دي په پاکستان کې څوک ترهګري ختم کول غواړي په پنجاب کې د دې اډې د ختم کی خود به خود به دا ترهګري ختم شي او ګوډ بیډ ترهګر پالیسي د ختم کی خپل پاکستان کې دا ترهګري ختم شي او ورسره دا د منځنۍ پښتونخوا د پاچا کم تاوانونه شوي دي تقریبا 100 اربه ډالره د دې ترهګرۍ له وجې د پښتونخوا وطن د معقوم پښتونخوا وطن د پښتنو تاوانونه شوي دي د دې تاوانو ازاله ده وشي د دې تاوانو ازاله ده وشي او ورسره موږ دا خبره کوو چې د پاچا چې کوم انفراسټرکچر دی دا د جوړ شي او ورسره په دې باندې موږ له سپریم کورټ د محترم چیف جسټس صاحب دا خاص اپیل کوو چې په پاچا کې دا څه روان دي قتل قتال روان دي پښتانه وژل کېږي د پښتونخوا او د پی ټي ایم کارکونان وژل کېږي شهیدان کېږي پکار دا دي پر دې باندې دا ماورای عین قتلونه دا د عین خلاف ورزي سي روانه ده پکار دی محترم چیف جسټس صاحب د سپریم کورټ دا څو کاکړ صاحب کاکړ صاحب یو بل سوال زه لرم کاکړ صاحب کاکړ صاحب زه به په دغه سوالونو کې ستاسې نه یو بل سوال وکړم موږ په دې ټول پوهېږو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي همیشه د پښتنو غږ پورته کړی د پښتنو خاوره په وسایلو د پښتنو هر غوښتنه کړې ده خو یو مسله ده لکه د اساسي دا منشور چې ما واورېدو ډېر زبردست منشور دی خو دا به تاسو څنګه عملي کوئ ځکه چې د قومي اسمبلي کې د پنجاب په 342 سیټونه دي او په دې 342 سیټونو کې 104 سیټونه چې دا یوازې د پنجاب دي نو دغه اساسي کوم منشور چې دی نو دا به تاسو د قومي اسمبلي د څنګه عملي کړئ چې دغه خپل دغه وغواړو موږ دغې لارې وګوره موږ پښتونخوا ملي پارټي ګوند ډېره واضح او صفا خبره دا کوي پکار دا چې پاکستان کې سینټ چې دی دا با اختیار وي سینټ کې د 400 قومو پښتون بلوچ سندھي سرایکي د دې برابرۍ په سینټ کې د پاکستان په پارلیمنت کې نو بیا به دا چې پښتون او پنجابي بیا سره برابر بیا به دا مشکل دا مسله به نه وي مګر نن تاسو ویناستئ چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په پارلیمنت کې لوی اکثریت دی دا د پنجاب دی نو په دې کې نه د سندي هغه برخه شته نه د بلوچ هغه برخه شته نه د پښتانه هغه برخه شته چې کومه برخه چې ده هغه ستا وطن ته ستا ولس ته ستا قام ته هم حقوق راوړي هم د قانون حکمراني راولي هم زموږ پر وسایلو باندې زموږ خپل اختیار راولي نو لہذا د دې واحد پلیټ فارم دا دی چې سینټ او سینټ مکمل با اختیار د قومي اسمبلی برابر نو دا ستونزه به اسانه وي کاکړ صاحب نه ته زه نقیب خان زه یو سوال کوم کاکړ صاحب دا ستاسو خبره صحیح ده چې باید سینټ با اختیار اداره شي مګر دا به موږ څنګه کوو چې دا خپل خبره په پنجابیانو باندې ومنو ځکه ټول غټ ګوندونه چې دي هغه د پنجاب دي او هغه سر د پنجاب منافع یا ګټو لپاره کار کوي بیا به دا کار څنګه کېږي لکه دا خو داسې په اسانۍ باندې بیا هغه ومني یا اسټبلیشمنټ به دا خبره ومني ستاسې نه دا سوال دی پنجاب او د پنجاب اسټبلیشمنټ بالکل دا نه مني په هیڅ حالت کې نه مني مګر د نه منلو دپاره به پښتانه څه کوي پښتانه په کار دي چې ډېره لویه جرګه راوغواړي لکه محترم مشر محمود خان اڅکزي چې وویلې د ټول پاکستان کې ټول پښتانه د زرګونو په تعداد کې د هر ګوند وکیلان طالب علمان مزدوران دا کشیان اور دا مدني ټولنې چې ورته وایي سیول سوسایټي چې ورته وایي وکیلان دا ټول زنانې سپین ږیري ځوانان پارلیمنټرین دا د زرګونو په تعداد کې سره جمع شي درې ورځې کښېني
او د خپل وطن ستونزې سره باز کړي، دا ټول حالات په دغه راولي، خپل یو نیشنل ایجنډا تیار کړي او بیا پر دې ځای باندې پښتو سره وکړي، قول وکړي، واده وکړي، سره ودرېږي. د هغه د عملي کولو دپاره یو ډېر ډیموکریټیک و ډېر ولسي تحریک روان کړي. د پښتانه مخ ته اسکندر اعظم نسو ټیک او مغول نسو ټیک، فرنګی نسو ټیک اور نو دا توانه نه درلودلې، ایراني دا توان نه درلودې، عربي دا توان نه درلودې اور سیکانو دا توان نه درلودې اور ورسره فرنګیانو دا توان نه درلودې. نو د دې ملک پنجابي کوم استعماري قوتونه چې دي هغه هم دا توان بیا نه لري چې د پښتانه او اتفاق ته بیا دوی ودرېږي یا ټیک سي، پر شا به ځي، تسلیمېږي به او د پښتانه حق حاکمیت حق ملکیت برابري به پر پښتونخوا وطن باندې مني او د ده برابري به مني. د پښتانه به په وجود کې د دې عیسائی، د پښتانه به په سکرټریانو کې عیسائی، د مرکز نه په ریلوې او پیایي او خارجه او داخله ډپارټمنټ کې به عیسائی، په سفیرانو کې به عیسائی. پښتون به درېږي، ولس تیار دی. که مثال دا دی اوس دا وخت راغلی دی چې پښتون به درېږي، چې کومه ګوند نه درېدلی دا په کار دا دی چې بیا ټول پښتون ټول ولس هغه ته مخ وواړوي او ټول پښتون بیا هغه ته ووایي چې ملامت دی او ټول پښتون بیا هغه ګوند ته بیا شا ور وګرځوي. انشاءالله ټول ګوندونه به دې ته تیارېږي. اوس به لویه خبره دا کوو، بنیادي خبره به دا کوو چې لږ دا کرونا له منځه ولاړه سي. دا یو عالم انسانیت ته یو ډېر لوی وبا دی، یو ډېر لوی تاوان روان دی. نو په کار دا دي چې پښتانه ټول سره غونډ سي، پی ټي ایم پکښې، پښتونخوا ملي پارټۍ پکښې، ان پي پکښې، مولانا فضلالرحمن صاحب پکښې، شیرپال صاحب پکښې، ټول زموږ د پښتونخوا وطن کې پیپلیان دي که مسلم لیګیان دي، که د هر ګوند سره تعلق لري، که وکیلان دي که پارلمنټریان دي، که طالب علمان دي که دانشوران دي، که ادیبان دي که شاعران دي، که نر دي که ښځې دي. په کار دي چې جرګه سو او په کار دي چې انشاءالله مشران له مخه په لکونه انسانان به په پسې تر هغه پورې به انشاءالله خپلو کورو ته نه ځي چې تر څو پورې دا مسله د ابدا دپاره نه حل کړي. واحد حل هغه دی. Yes, عثمان لالا بس چې وخت نه وینو په دې حواله چې دا اوس په نږدو کې وزیرستان کې بیا حالات دي جوړوي د ورداګانو کېږي لکه د بختالله بیا عارف وزیر شي. نو تاسو په دې حواله کې دا کوم حالات بیا د پاکستان آرمي یا دا خبره دا ده دوی زموږ وطن و قرار ته نه لکي، امن ته نه لکي، یواره غربت دی، بې علمي ده، ناروغیانې دي، بېروزګارۍ دي، مسافرۍ دي. بیا د دوی پر سر باندې د دې ټول ستونزې پر سر باندې بیا ترهګري ده. نو لهذا دوی غواړي همدغه چې هر پښتون به د پنجاب کوم استعماري سوچ دی و دې ته به په ګوډو کېږي، و دې ته به تسلیمېږي، خپل وطن ته به دستبرداره کېږي، د خپلو وسایلو به دستبرداره کېږي، حق حاکمیت حق ملکیت ته به له تشخص او له وحدت به دستبرداره کېږي. د ده پالیسي دغه ده. بیا به دوی ته په قرار علتي زموږ پالیسي بیا دغه ده. تر هغه پورې به په ارامه نه کښېنو چې د خپل وطن وحدت حق حاکمیت حق ملکیت په خپلو وسایلو اختیار هغه آخري ترهګر زموږ له وطنه زه پناه عثمان لالا ماخل نت سره کاکړ صاحب راتکار نت ضعیفه دی دا بیرته راغی. صحیح د قدرت دا زموږ په ولس په برخه سوي نه او زموږ په امید تشخص نه او ورسره موږ خپل ځان ته یو داسې فضا کې ژوند تېر کړو چې هغه د یو سیال قوم په توګه زموږ فیصله بیا دغه ده چې تر هغو په کار ده چې یو پښتون افغان په قراره نه کښېني. نو انشاءالله تعالی اوس ډېر احساس شوی دی زموږ ولس ته. زموږ ولس هر وخت قربانۍ کړي دي، ځوانان ډېر لوی همت کړی دی، ډېر لوی همتونه کوي
په زرګونو انسانان جنازو ته ځي، په زرګونو د دې جلسو کې، په زرګونو باندې په جلسو کې د زرګونو په تعداد کې دوی پر خپله خاوره باندې ولاړ دي. نو انشاءالله تعالی دغه وخت رانږدې دی چې موږ به خپلې ستونزې په خپل سر باندې په خپلو مټو باندې بیا هوارو.